10,000 روپۍ ورځ پیدا کوي 12 لکه دی وګټي ستا په وسه سب جانه په خدای کوي دا خو چې دروغ وایي ما ته یې مچ راکړه نو بیا به ځې دا خو به زه بوتلم 2024 کې د څه ګټه بیلات وکړل ډیر زیات سخت کالو او ډیر سخت باندې تیر شو الله دې 2025 ته خیر کی یا کم از کم 20-25 लाख रुपए بیل دی په یو کال کې جمدی دې تخته بس د پاکستان نه یو ټانګي والا رستو نه ټاپ هم را کوي سایت ته ځکنه دویم خو شکر دا کړی دی دویم کړی دا خیره او تاریخ ته خو غر کې یا الله خیر 2024 کې خو زمونږ جی زړه مات شو 2025 کې زمونږ واده وشي یاره 2024 کې خو چې کم تاوان شوی دا خو زما چې په شل کال کې بیرته نه را پوره کیږي 2024 څنګه تیر شو دې کوروان کې مړه بس تاسو سره ملاوي دوه خواهش طبیعت خري بخیر علي څنګه چل سب جانه خیر او خیمه پروردګار دې راته ګلې ګلزار را ابل سره ډېر ښه ولغږې دي خدای دې بچو باندې ارمان دوباسه خدای دې په کور باندې ارمان دوباسه او خدای دې په کور کې غیبانه برکت واچوه بس ته ارمان دو شو بس ډیره مهرباني ډیره مهرباني سرجی بابا سوي بابا ویل ویدل تمالا خلق پازابي وزل کا خپل دا خیر خیرات ټولوم کنه وې دا خلک ما پازابي همزه چې سب جان شي زبا دې ور سره ملاوم دا چې دی الله دې اسره نه دی ما بل څوک نشته دی نو او بس ته مې اسره یو الله مې اسره دی نور زمان نشته الله دې مل شزا الله دې مل خیال ساته 10,000-12,000 روپۍ ورځ پیدا کوي نو سود الکه ته چپ چپ ورله واخلو کنه بس پیریان پیراشي یری وې سب جان مو ته صبر وکړه کنه مړه ته ولې سوځې ته سره شاګر شګه نه زه وسه شاګرد کېږم 10 روپے 12 لکه دی وګټي ستا په وسه سب جانه په خدای کوي دا خو چې دروغ وایي نه ټوټي کې راځي ښه ټوټي کې راځي اسکی دود پتی ټول ورځ دود پتی خدای خیر دی خدای دې پرتګال ما غونډه ما خامخ کې پرتګال نه چولو ها او څه چو لري او دا یې کزې دلته جی ما ته یې مچ راکړه نو بیا به ځې ما ته یې مچ راکړه الله جاړه ما دا خو به زه بوتلم دا بوز څو پیرې دې مې وړلم او په کور کې مې څوک نشته زالا بخیر کی زوم دلته اوسه یو کار ورکی دی خو چې بل خیر مار راشي کنه په تو په ولي سم اوري هغه ډیر بدی شي نه یریږي سرجی تا نه ډیر یریږي دا واچا دا شه خیال ساته پروردګار دې ګلې ګلزار لره بس الکه دی متنګ چې څوک دې تا بد غواړي کنه نو ولا ټلیفون در کومه بوزه زور اورم نه چې ټلیفون کې نه وځي بوزه ډیره مهرباني روټه ډیره مهرباني ډیره څنګه ټیک ټاک څنګه چل خیر دی یار ټیک ټاک دا نوې کال شروع شو تیر شوی کال کې د سګټه بیلات بس خل الحمدلله خدا برداشت تیر شوی کال او نو د زوړ کال سیات شته چې مونږ سره شریک کی هي جوړ کال خرڅ ان شاء الله سودا برداشت وي برغ بچی دي شي اوس چل شو سره خوشاله پکې دا خوشاله او الحمدلله خو خوشاله وي پکې په چیر چې 2024 کې دا ډېر خیات پاتې رسم یاره جی سیاستدانو په لحاظ خو هیڅ شی نشته دی هیڅ شی نشته دی او باقي مون خپل زړه خپل خوشاله او جی نور سیاستدانو د لاس سره چاو دی بالکل یو ځای आवाज زنه دا ټول بازار به وږي مونږ ته سہولت ریلیف او خواګه هیڅ سم نشته ډېر مهرباني اواز با بیبي الله دې روغ لره په خدای باور وکړي دا ټول بازار وي د سره میلو شو د الکه ته تاسو له په خیر کې په کمیشن در کې خدای هم غرق نه کا هر یو سړی وسنګ بابو خي ټیک ټاک الله دې لره 2024 کې د څه ګټه بیلات وکړل
بس هر سره نه لاړه نو دا پاکستان حکومت ته نو امپورټډ حکومت ته پوه شوې څه دنه لاړل دا راته وایي مختصر بس روزګار نه لاړو دو غریب و دکان مخ ته تخت نه سه لاړل ته دا ټاپ مو کو تخپل ما نه یقینو که ما نه چې ستري هغه صرف ما او ما الله ته پته نور هیڅ چاته پته نشته ما نه چې ستلی دي مطلب دا چې 2024 تا د پاره 14 کالو ډیر زیات سخت کالو او ډیر سخت باندې تیر شو الله دې 2025 ته خیر کی او ټول مسلمانانو ته الله خیر کی وای کنه باشا 2024 کې سو بیلل یا کم از کم 20-25 लाख रुपए बेलो दी په یو کال کې د 25 د پاره به دعا دعا وکړو ان شاء الله. Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं. मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज. राब्ता नंबर 0333338037. سګټه خوشحالي خبرانه زیاده الحمدلله څه تر لاسه کوم سره شریک کړ دی ډیر ښه لایف مې الحمدلله تر لاسه کو 2024 کې 2024 کې زه بهر یم پرون رالم بهر نه الحمدلله دا دوه ماشومان بچی مې دي کورواله مې دي او یو ډیر ښکلی ژوند تیر شو ان شاء الله هم ځای کې تیر زه سعودي عرب کې یم بیسیکلی او کله 2024 د پاکستان کې ونو دا وایي چې اشنه نه سخت وخت مې تیر کړ یا زه چې زه جمدې د تخته بس د پاکستان زکه ستا یادونه چې ته په سعودي عرب کې بالکل جی 2024 تیر شو صدا خوشاله د پکې تر لاسه ک خفګانی ولا دي نه تیر کال میں ٹک ٹاک کا تو دے کال میں گورو نو بگا شاباش شاباش دا 2024 د خوشاله سو واقع کراته یک دې چیرې وساړ میرا بس یو می ضرور وادو شو می د خور وادو شو دا غټه خوشحالي و بس شکر دې الله رحمان 2025 امين امين ډیره مهرباني خوشاله اوسه او دا ډیره خوشاله خبرې چې سړی چې ما تیر شوی کال ډیر خطر شو الله دې رابل کنه په دې باندې خطر کې سره د ټولو پاکستان بلکې په ټولو مسلمانانو باندې محکم د مرګ سره کوم خبره راځي قدر مونږ سیات خري 2024 تیر شو سره خوشاله په کولی دل کنه ملک صاحب نه ولې تا نه ټرک تلی اوس څه چل شو یاره 2024 کې خطر شو او جاو خطر بس څنګه چې ته خوشاله یې موږ هم خوشاله یو خب ټیک ټاک خلک وی ګرانی یو کس دلته شپېتو اتیا زره روپو سوداګانې اخلي ګرانی نشته دی هر څه ټیک ټاک دی A1 دی کلاري ده امن او امان دی او ولای ټول ته مطلب خیر پیښ کی سلام مرګره د خبرې نه کیسه چلې دا دویم واده خراب نه تا سره بس کو زتیدم دغه شو د مینې دغه کنه او الله بت ملو کی سره ثانک یو سر ثانک یو السلام علیکم یاره بس چې درته گزاره کړې ده او کاروبار از باندې گزاره شوی او نور ملکی انفرادي او پرسنلی څنګه تیر شو بس خو شکر ده دویم واده دی وکړه دویم خو شکر ده کړی دی دویم کړی ده خیره او تاریخ ته خو غر کې یا الله خیر بس دویم کړی شکر الحمدلله نو د 2024 داسې خوشاله او سیستم سره کې نو له خوشاله یاره 2024 خوشحالي دا و چې بس زوی هم پکې وشو د خیره ماشاءالله هغه په غنو ورکی ربانی نو او دا هغه زوی دی چې په پاکستان کې کدی پی ایچ ډی مو کې نه دی بګرځي بیروزګار الله دې بیروزګار نه کی ډیره مهرباني بچاش 2024 کې ډېر بیلونم ډېر زیات رااله او ګرانیم ډېره ده ډېر سونه زخمی دی خبره بیلونه ډېرو ګرانیم ډېره ده الله دې پکې خیر واچي تاسو خالي 2024 یاره تر اوسه خو چې څونه حکومتونه تیر شو عوام له هم تاوان ورکړی دی اوس مونږ د امید ساتو د دې عوام نه او د دې حکومت نه ساتو د الله نه ساتو چې زمونږ ملک یو اسلامي نظام شریعتي نظام راشي او خلافت چې تر څو پورې زمونږ په ملک خلافت نه راغلی امن نه راځي تر څو چې عدل نه قایم شوی امن نه راځي امن په خپل نه راځي عدل به قایمیږي دا غینه پس به امن راځي څه چل داسې شو چې موږ نه وورو کنه موږ سره راځي جی وایز 2024 کې خو زمونږ جی زړه مات شو 2025 کې زمونږ واده وشي الله دا سړی چاو دی عاشق ښه الله دې ستا واده وکړي لکه خدای دې غرق نه اسخر ته مې منت کو خو زه بس ټیک
बेपनाह सफेदी चमके। असौदिया डबल एक्शन पावर मैजिक में कपड़े धुलके, कपड़ों में लाए ऐसा निखार, कपड़ा लगे नया हर बार। असौदिया डबल एक्शन कैमल ब्रांड पावर मैजिक वॉशिंग पाउडर, मैन्युफैक्चर्ड बाय अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। मंजूर हुसैन, मैनेजिंग डायरेक्टर। 0344 9200 520। 2024 کې څه ګټه څه بیلات یاره 2024 کې خو چې کم تاوان شوی دی هغه خو زه وایم چې په شل کاله کې بیرته نه راپوره کېږي خو ځکه چې 2024 کم دا زاړه بوجونه او کیسونه میسونه هغه چې کم دی غونډ موږ ته پاتې شول اوس چې کم دی په 2025 کې انشاءالله د الله د ذات نه امید دی چې الله پاک به یو زموږ د ملک یو خطر طرف روان کی چې دا بل خوش خبرې نه خبر کړم جی جی وای دا مې IMF قرضه باندې نورم زیاته شو مبارک شه نو دا خو چې کم دی خو چې کم دی موږ ته چې ختمېدو کې کیلیفورنیا کې ملو شو ها نو بیا خو چې غپو لګو کنه نو یو پټي په لګ دی خوښه کنه دا چې زمنګ نه کان دي دا امریکا کې یو منګ دا نه کان دي کنه پاکستان له چې امریکا پیسې ورنه کی کنه په خدای به اورږي چې اوس وخت کې بدینی ولي نو پاکستانیانو ته یو ځل بیا مبارک شي په 2025 کې دا ایم پند قرضونه یو تاسو قرضدار دا پیسې تاسو په دوربین کې نه دا خړلې خانانو دي خو قرضدار مونږ امریکا څنګه ده امریکا بس خدای ګوال ته بس بیروزګاری ډیره ده دې بشو پتا بشي کاکا جی د خانانو ته پونږ دا پیسې بند کړي نو بس سبا کې نو بغیر د دینه کیږي د امریکا ته دا وینا څوک نشي کول چې دا پیسې مرا لګي دا خو په مونږ نه لګي نو بس دا خدای کو زمونږ دا بشران چې کوم دي کدی لګزان راټینګ کوي سم نشته دی دا خودداری به زمونږ د مشرانو کې څنګه راځي تقریبا څه کم نه وي ته ورسېدو مله 78 سال پاکستان شو کېږي بس نو بس دا چل دی چې هغه د ایماندار قیادت نشته دی تاسو له مودو شو کیلیفورنیا کې زه په ورجینیا کې څنګه د ما شل کالو شو کله کله احساس دې شکر کې چې کله وطن ته راشي واپس لاړ شي یاره دې ته چې راشم ډېر ډېر خوشحاله زه شکر دې ما وی چې دا سم کمانډو ټریننګ لراله خدای شته ډېر خوشحاله دا خو د خوشحالۍ خبر ځکه چې وطن دې خپل خو جوړ نشو په دې خپکیږي رمی چوي نن یو ټانګي والا رستو نه ټپم را کوي سایت ته ځکنه مالبه تم ټیک وې او مې الله درته نیک وې دایته کی زه خو ډېر په مینا او په جذبه دی وطن ته راغلم او اخیری تاسو نه کوم بیماری د کیسو نه دي بیماری د خدای په فضل سره بس یو نری شان د بلډ پریشر مې د 13 میاشتې کې زیات شوی دی د دومره غټوالي سره ټیکې ما وجه څه ده وجه دا ده چې خوراک غوړ کم خورم او دا مټۍ مې پرېښه ده په ځلوبو مړو ما او که دلته دا ژوند تېرو نو رسېدلې به وي دې عمر نه انشاءالله اوس به مې څلوېښتي نه چې کلیزه به مې هم شوي وه الله دې ژوندی لره ډېره مهرباني د کوم ځای ته زه د پندو دا تیر شوی کال څنګه تیر شو بچی له ګروسو شې بس الحمدلله شکر دی واده دې پکې وکنه نه واده مې لاندې کړ وجه سره دن مې کړی دی 2 کال کېږي نو دې کال کې څه پوزیشن شته جوړ بشي بس نیت هم کړی دی نو ها نیت د واده کنه عمر قید وایا واده مو وایا عمر قید شي کنه بس الله دې پکې استا وادو کې د خیر سره امين دلته لکه دعا کې ها غریب تابع دعا له سوچت کې دواره سوچت کې ټول دواره سوچت کې او تاسو دعاګانې ځان ته نه قبلې کوم ته هم څه قبول شي صحیح مړه ما پلار پکې وفات شو ما لپاره ډېر غټ غم تیر شو او نور بس الحمدلله ښه وخت تیر پاس کیږي جی شکر الحمدلله ښه تیر شوی دی او دا ایکسپیکټیشنز کوو چې الله پاک به کوي چې دا 2025 به هم ښه به تیریږي جی څنګه ښه تیر شي مطلب څه ایکسپیکټیشن مطلب دا ایکسپیکټیشنز چې دا ملکی حالات ښه شي ټیک شو جی او نن سبا هر څوک د روزګار د وجې چې دی لږ پریشانه دی دا دعا کوو چې الله پاک وکړي چې دا ټول روزګار الله پاک چې دی یو مواقع فراهم کړي ډېر ښکلی سوال او ډېر ښه ایکسپیکټیشن کړي الله ستاسو دا امیدونه قایم شي ډېره مهرباني الله رستا دا جیو بخي ډېره مننه جی ډېره شکریا ډېره مهرباني حالات څنګه راځه کنه 2024 د څنګه تیر کړه خو نوې کال سٹارټ شو 24 کوم ډیر خوار تیر کوي وجه دا چې عمران خان نشته نو زمونږ ټول لین خراب طالب قرض عمران خان نرکو عمران خان نه موږ خپل مهنت کوو خپل ډیپټي کوم لګیم تاسو 2024 څنګه تیر شو دې کوروان کې مړه بس تاسو سره ملاوي دوه خواهش ډیرو تاړو کې خپل پولیس کې پاتې هم غوته ډیرو تاړو کې ملي دل ستاره ویډیوګانې به ډېر الکه نوې کال مبارک
تا مبارک شه مبارک خیر مبارک مهرباني سر واده دې پکې وکنه واده خو مې نه دی کړی ها واده مې پکې و دې کبه څونه خرچه دې پکې وکړه تقریبا 3.5 लाख रुपए 3.5 लाख بیا خو کې پاتې 2024 څنګه تیر شو ډیر خراب تیر شو یار ډیر خراب تیر شو وجه سوا بس مهنګایي وا بس دا کال خدای د خیر تیر ان شاء الله قدرمنو دا رنگونه څومره خوان کوي هر یو رنگ نه او هر رنگ خپل ښکلا لري چې بیروزګاری دې ختم شي امن دې راشي حقدار ته حق ملو شي دا پاکستان د قرضونو خلاص شي دلته د کرپشن ختم شي او دلته سفارش ختم شي دلته د علاج مفت شي دلته تعلیم مفت شي دا هغه ټول رنگونه چې مې ذکر کړل الله دې وکړي چې 2025 ته یو داسې کال وګرځي چې هر یو پاکستاني هر یو مسلمان هر یو وګړی دی د ژوند ساه واخلي الله دې دا نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د امن فضا وګرځي یو جهان مننه ستاسو ټولو ډېره مهرباني شل کېږي که نه نه شل کېږي دا شل دی داسې د پارکینګ نه مې بوځه چې د ځای نه وځم بالکل او څه دې کتل خیر و ګیم مې کولو ګیل دې کړه 2024 څنګه تېر شو بس خپ خفګان تیر شو وجه بس غمونه دین ټول نه وړو مور نه خبر راړه کسه چلو نه خبره نه ترې خو به دی حکومت ټول ګډوډ کړي نو څوک هم خوا په منډه کوي څوک هم دې خوا په منډه کوي پروردګار رضا الله دې دا کال پتا او په ټولو ختی امين امين لګا رکشې نه کوشه مړه خدای رسول تو کر چې زومګه زمونږ نه پکې مکه سوار لګي ناس ترا قریب تو ورکه کا پکې ناس ته بیا غوري